یو سړي د اتوار په ورځ په خپل کور کې کپړې وینځلې او ښځه په کټ کې ناسته او په موبایل کې لګیا وه. په دې کې وکره اچانک ګاونډی راله. دې ګاونډی چې دې سړي ته وکتو نو ډېره زیاته پې خفه شوه او غوسه ولم وراله. نو دې سړي ته یې ویې وروره وایي ستا خو دغه یوه ورځ چوټي ده او په هغې کې هم دا ښځه په تا باندې کپړې وینځي، ته بل واده ولې نه کوې؟ بس دې سړي روغ غوندې په نستوڼي پوزه پاکه کړه او ورته یې وویل خورو زه له دې نه نورې زیاتې کپړې نه شم وینځلی. یاره بایجان دا موبایل وګوره دې کې څه مسله ده؟ ستا موبایل خو ټیک ټاک دی. نو دې باندې بیا زما د ښځې ټلیفون ولې نه راځي؟ دا ځکه چې ستا ښځه نشته. دا وجل که یار دا در وجل که دا مایک والا مایک والا جی یو ڈبل ایل غل ایکشن LLARGE لرگی مانا غٹا. बोलो बनोगे सीएम एक दिन के लिए? लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बच्चे, सब लोग देख रहे हैं, जवाब दो. तुम रहने नहीं करा मैं परिबर सबसे गुजारो कथा همدې یو ملګري رالیږلي چې دا باید شفاخا مخاده خان بابا نه کوي. نن سبا تاسو دا ویډیوز ډېر زیات کوئ په یوټیوب او فیسبوک او ټیک ټاک باندې. نو دغه کوېسچن دا ده چې تاسو د دې پیسو ته ناست د سوشل میډیا نو دا په دې مطلب زه د دې پیسو ته ناست یم. دا محل چې ته ویني شکر الحمدلله دونه ګاډي یو څه چې ته ویني دا به کوم روډ چې راتلی دا ټول دا طرف زما دی زمونږ دی. نو دا په ټیک ټاک کې یا دا د یوټیوب کار دی. دا چې تا ته چا کړي یا ستا په شانتې بوتل اوسې بڑا غلط پلت سوال منجه تاسو یاره بس مړه رانګه قسم دی. نه نو خان د ګرانو کتونکو خان بابا څنګه وویل چې لکه مطلب دا چې څومره ګاډي ولاړ دي دا اجره دا ټول د سوشل میډیا پیسې دي او دا ته صرف د سوشل میډیا کم ځای کې پیسې دي ما هسې لګیا دی هسې ته مو سره څه کې سوشل میډیا پیسې بس Ya me da la discoteca, ¿no? Más, cámara. عجیبه خلک د ګوره حکومت په څونه خپل روډ جوړ کړي غونډه نړولې دی ګوره وته شمپور شي چشمه لرکا دا وره ده دا سره دا وخت ولې دا واخله زړګي ایب متقین ستا فرمایش خو ما پوره صحیح دی او صحیح دی وخت دی وخت دی اوس خو زما را خبره منې که نه منم به انکار خو به راته نه کوې نه راځه دې جوړ ته چې یو چکر دله پکې درکړم ویم دا کوم هلکانو چې د تره لوڼو سره واده کړی یاورې د دې غټ نقصان څنګه یې خبرې چې کله دا خاوند د ښځې نه خفه شي یاورې او ښځې ماښام راشي او ده ته وایي
راځه شه کنه رور مې نه یو چاړه لکه نو مور رښتې له بوتلو نو چا ورته یو کور ښودلی او چالته یو جینۍ ده اورې نو هغه مور هغه زوی ته ویل چې هلته لاړ شي وایي خبرې مه کوه ښه چې هغه یې ویل در باندې پویه نه شي ګنې دا چاړه دی نو هغه جینۍ وله چای راوړو اورې نو چې د دې چایو نه ګوټ وکړو نو چای ګرم نو خبر یې هلک دا ته وی درم دی درم نو خبر یې جینۍ ورته څه وایي وی پوتې ورکه پوتې هغه هم چاړه یې وه पाकिस्तान में गधों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। इक्तिसादी सर्वे में बताया गया है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा। या वादा न कोम ओफ وګوره غاجانه مجبوره کوي مې چې واده وکړه راکړه ټلیفون څوک ته ده ولې داسې ما زوی بدبخته کوئ ما چې واده وکړئ څه خیر مې یوړي زه د دې ښځې له لاسه د دغه پز راغلی یم چې پنځه وخته لمونځ کوم او خدایه د دې ښځې سمې خلاص کړې زما زوی په دې بلا مه اخته کوئ زه خو اخته یم بله پلا زما زوی ته زنګ راونه وایه بند کړه ټلیفون واخه دا څوک وه دا ښځه هغه جانه مور و مور ښځې خو خلاص شو